إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسر. څه ډول پوه سو ډاکټر صاحب چې یو کس د تمرکز د کمښت مشکل لري، نښې نښانې به یې څه وي؟ هغه نښې نښانې چې د مخې کولی سو چې پوه سو چې د تمرکز په کمښت باندې اخته یو ډېر زیاتې دي چې د ټولنې مختلف قشرونه او وګړي کولی سي چې خپل ځان پکښې وویني او په خپل ځان کې پیدا کړي. مثلا هغه کسان چې خپل یو کار راپیل کړي، مثلا مطالعه یا یو پلان جوړول یا یو کار کول، په هغه کې د خپل فکرونه نس کنټرولولی، دغه فکر یې بار بار د خپل کنټرول څخه وځي. هغه موضوع چې دی غواړي پر هغه باندې تمرکز وکړي او دی پر هغه باندې خپل فکر راټول کړي، دی نس کولی چې خپل فکر پر دغه موضوع باندې وساتي. مثلا کې مثال یاد کو، یو کس مطالعه کوي او درس وایي، کله چې دی درس ته کښېني نو د فکر بیا د خپل درس څخه اوړي او په نور موضوعاتو کې فکر بندیږي او نس کولی چې خپل فکر راټول کړي او پر دغه موضوع باندې وساتي. یعنې دغه انسان د خپلو فکرونو کنټرول نه لري. بل معمولا دغه کسان کله چې یو کار راپیل کړي، دغه کار پای ته نه رسي، په بل کار باندې مصروف سي. مثلا د خپل ځان ته یو هدف وټاکي چې دغه کار به زه ترسره کوم، پای ته به رسوم، هغه کار پای ته نشي رسولی، هغه کار په نیمایي ځینې پاته سي او په بل کار باندې مصروف وي. بل دغه کسان د خبرو تسلسل نه لري. کله چې موضوع را شروع کړي، د موضوع منځ ته چې رسیږي، موضوع یې رسي چې پر کومه موضوع ما خبرې کولې. بل عامل یې کله چې کار کوي، په خپل کار کې شان ځینې یېرېږي. مثلا ښځه چې په پخلنځي کې اخته سامان په پخلنځي کې اخته یو شی پخوي، شان یېرېږي چې پلانکی شی چیرې پروت دی، چیش مې په کار وه، یعنې د خپل فکر سره ګډ وډ سي. بل دغه کسان معمولا په حساب کې تېر وځي، کله چې پیسې حسابي یا د خپل کاروبار او د خپلو حسابونو دپاره حساب کوي، په هغه حساب کې ګډوډېږي او په هغه حساب کې غلطیانې ځینې کېږي، حساب پر مابین ځینې هېرېږي، بیا وروسته حساب د سره شروع کوي. ډېر داسې کسان موږ لیدلي چې کله د پیسې حسابي دغه تمرکز تر یو وخته پورې وساتي، بیا وروسته تمرکز بیا د لاسه ورکړي او بیا ځینې یې چې ما در کوم ځای پر حساب ورسوي. بل دغه کسان معمولا کله چې د خپل ځان دپاره کارونه ټاکلي چې زه به دغه کارونه ترسره کوم، خو کله چې د کارونو د سرته رسولو وخت راځي، دغه کارونه یېرېږي. ډېر داسې کسان موږ لیدلي دي چې دوی غواړي بازار ته ولاړ سي او په بازار کې شیان رانیسي، دوی دغه ټول شیان په خپل ذهن کې راګرځي چې غواړم دغه سامانونه رانیسم، خو کله چې دوکاندار ته ځي او بازار ته ځي، ټوله شیان یېرېږي، فقط یو یا دوه شیان په ذهن کې پاتې، نور ټول یېرېږي چې ما څه غوښتل رانیسم. بل دغه کسان معمولا د شیانو ځایونه ځینې یېري، په کور کې داسې د ضرورت وړ شیان چې ډېر پکارېږي، کله کله یې هېري چې په کوم ځای کې مو ایښې ده، مثلا بیلچه یې هېري چې په کوم ځای کې مو ایښې ده، پلاس یې هېري چې کوم ځای کې مو ایښې، پیچکش یې هېري چې په کوم ځای کې مو ایښې دي. یعنې دغه د کور وسایل او سامانونه یې هېري چې په کوم ځای کې مو ایښې دي. نو دا هغه نښانې وي چې د لارې کولی سو چې پوه سو چې موږ د تمرکز مشکل او ستونزه لرو.